دا قومونه مولا تا او جنگوال مولا سے پیر سے دا اوز دے چی کم روش روان دے کله چاہتا ہوئی چی دا پلانے خدای نمانی کله ہوئی چی دا عائشی صدیقی خلاف کڑے دے تو ہوئی چی پا 9 کالو کی وعدہ دا زدر تاویم چی نا رسول اللہ دا 9 کالو جنہیں نشی وعدہ والے دا آقا دا 19 کالو پا عمر کی وعدہ کڑے دا نو تو گستاخی کسا گستاخی تے دا 9 کالو پا عمر کے دا پیغمبر حرم ترانا نباسے زی دا 19 کالو پا عمر کے دا پیغمبر حرم ترانا نباسم دا 9 کالو پا عمر کے باور باندی کفار شکایت کی اعتراض وہ پیو کی 19 کالو یا 39 کالو پا عمر کے بچوں کی اعتراض کئی نو دا تو گستاخی کسا گستاخی خو شر جوڑاوی دا رسول اللہ پا نامہ باندے صرف اور صرف دا سڑے دا مخینہ غڑاوی زکا چی واحد دا یو حلوہ کی تالس غیر دے چی دا وی چی دا زکاتونا او دا صدقے او دا خیراتونا مولا تا او ٹرسٹ تمور کوا واللہ چی مولا غل دے ٹرسٹ والا غل دے سرکاری افسر غل دے سرکاری خلق چی کم دا زکاة چیئرمین وی پا ایمان ہویا غریبانانو تا زکاة رسی تا دا قوم کونڈو رنڈو نا پختناو کا چی دا زکاة چیئرمین سر دا چمرا دا کونڈو نمبری دی او چمرا کونڈو سر دا زکاة دا چیئرمین نمبری دی او تا ابزرویشن پہ وہ لگاوا چی اگا دا کونڈو سر دا زکاة چیئرمین چگا پی لگی ولی تا اگا پہ چیئرمین کڑے دے اگا با پیسے والا ورکی چی ستی ملاویگی کما کونڈا چی زوانی کما کونڈا چی عزت قربانی اگا لبا زکاة ملاویگی بل لبا نملاویگی تو وہ گورا دا خپلو خزو حالات تو وہ گورا دا اڑو پو خطارونی کی چستا خزے والاڑی وی تو وہ گورا چی دا بے نظیر پو پیسو کستا دا خزو خطارون والاڑ دی ولی زکاة و خیرات مولا تاخلے زما خزا بخامخات خطار کی ادری چی کم دا کلی خیرات و زکاة تے آگی تستادا سے مدرسہ جوڑا کڑی دا چی دا بابا آدم زمانی نا غر ڈکی گی نا اگا دا شگو لوی غر دے فاغی کی چی تو چمرا پایا چوی اغاز کی اجمع کی گی اور چیو زیدی پورا کی گی بل جوڑاوی نظمہ خزی بچی شئی کئی داد بے نظیر پیسو تا انکم سپورٹ تا با قطار کے ولاڑی اور لکانو سڑی با پیگوتی وحی دوڑو قطار تا با ولاڑی اور سڑی با پیگوتی وحی او چه دوڑو پا جے والا ورکی نو لاندے بالاس ورلا راتا وی پا بیزای ازای باندے بیلاس لگئی او قومت اللہ وہ سم نپوئے گی ہلو پلان کہہ رہے ہوتے دے تراوی نمانی ورکتی شے ورکتی نمشا تراوی دا تراوو نم نوائم چی دا نمی نشتا مونزی پخوانے دے کوا تحجد دے چی چمرائی کوي کوا خو صحیح درجہ ہے وہ پہ جانا نو خبرہ میں کولا اللہ فرمائی للفقراء والمساکین دا سمرا زکاتنا او سرسائی چی دی دا دے حق دارا فقیران و مسکینان دی چی دا چاپ کور کے نا دا چاپ ملکیت کی گورا کور کی ملکیتو نا جدا ہوئی دا خزی ملکیت جدا دے دا سڑی جدا دے کچری دی یو سڑی خزی سرا 15 تولی یا 10 تولی یا 100 تولی سونور سرا دا او خاون سر مال و دولت نشتا نو پا خاون دے زکاة جائز دے پا خزی دا خزی زان تا دولت ہے گورا دا خزی دولت سڑی تا نشی شمار لے او دا سڑی دولت خزی تا نشماری چی پا دے خبر پوئے اسلام زدکے نو چاپ ملکیت کے چی سرزر شپینزر نقد پیسے مال تجارت او ضرورت نا زیاد سامان دا 15 سیزونا چی دا چاپ ملکیت کے 52 تولے چندے تورسی نو دا سڑے با سرسایہ ورکی دا سڑے با قربانی کئی دا سڑے با زکاة نا اخلی دا چانا خوکا چلور سیزو نئے 52 تولے چندے تورسی دل سرزر جمع سپینزر جمع مال تجارت جمع ضرورت جمع مال تجارت سرزر سپینزر نقد پیسے جمع مال تجارت ضرورت نہ زیاد سامان نہ علاوہ دا چلور سیزو نے 52 تولے چاندے تورسی دل نو قربانی با اوس ہم کوئی اب محکم کولا پا پینزو کی اوس بے ہم کوئی سرسایہ با ہم وباسی او زکاة با ادا کئی ہم بلبے ورکی دا چاچا دا پاردی للفقراء والمساکین والعاملین علیہا او حقا خلق چاگا سرکار دا زکاتونو دا عشرونو دا پارا غریبانان منتخب کریوی چی تاسو دا خلقونا غنمی او دا شیان راشولوے و بیت المال تیروڑے
دوی لبهم پکی سور کئی والمؤلفت قلوبهم او کم غیر مسلم چې خلق سره اوسی او راړولو کوشش کوي ولګ لګ خیرات صدقه ولا کله کله ور کوي چې زړه را مات شي دا اوس علما وایي چې مخکې اوس نشته والله اعلم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله همدارنګي هغه خلق چې هغه د چا په قید کې دي یا ور باندې قرضه ده قید خدای دی وکي یا د چا غلام دی چا غلام دی یا مکاتب دی یا غلام دی او ته پوهیږي چې د هغه پلاس کې د غربت د وجې نه پکې دی پیسې ورکا چې هغه خپل ځان په پیسې لنډ کې ځان راخلاص هغه خو نن سبا شتانه نن سبا قیدیان اسلامی مسلمان مجاهد خلق په جیلونو کې پراته دي بے ګناه نیولي شوي دي بعضې هیڅ ګناه نشته صرف دا ګناه ده چې هغه حق خبره کوي لکه نن چې زه کوم نن چې حق خبره کوي خلق په زور در باندې کیس جوړوي چې په هره طریقه وي خو چې اف آی آر ته برابر اولو دای کړي کلیپونه کټوا نیمی خبره راوړا عوامو ته غلط تشریحات کوا او سړی کافر وا او سړی نه اهل کوا نو الله فرمای چې کم خلق قیدیان دي بے دست دي بے وس دي داغو په خلاصولو کې پیسې ولګوي قرضداري دو قسم دي روز یو هغه قرضدار دی چې د مالدارۍ د پاره قرضدار دی مثال په تور باندې زما یو جاز شته بل جاز اخلمه د دویم جاز د پاره قرضه وکما نو دا قرضدار نه دی زما یو فکټری شته 100 کروڑ روپے باندې بل فرض ما لګولې ده اوس بل فکټری لګاوم هغه د پاره 50 کروڑ روپے ضروری دي نو هغه ما غټایو نه کربونه روپے اغستې دي بل فکټری لګاوم دا قرضدار نه دی دا د مالدارۍ د پاره قرضدار دی او دا قرض معنی د زکات هم نه دی چې په دې خبره پوي دا سړی به خپل زکات وباسي دا قرض د منها کولې نشي د خپل مال نه ځکه چې دا د مستد قرضه ده اسلام کې خود سره مالداری شته نه دا کم زکات چې دا مونږه حسابو دا زکات اسلام کې 50 فرض کیږي هم نه ځکه چې تا سره کور کې خوا کې گاونډي خزانه هر دا بچی بربند دي نو تب سمالدار شي تب مازیګر غوید باندې خپل پیسې تقسیموي ضرورت نه زیات چې څه دي هغه غریبانو لور کوي نو پتا زکات د سره راځي نه خدا خو مونږه و فلسفه داسې جوړه کړې ده چې مونږه د الله لار کې څور کوو نه الله دې کمه او بشي معاف بهر حال نو کم قرضا چې د بچو د خېټې ساتلو د پاره او د علاج د پاره او د ضرورت د پاره شوی هغه قرضداري ته زکات او صدقه ورکول جایز دي په خبره پويږي که یو کروڑ روپے قرضوي ور باندې هم وته لنډه کا ځکه چې دا غمسته نه ده کړي شرابونو کبابونو ته نه ده کړي د خپل بال بچ د ساتلو د خېټې د عزت لپاره کړي دا یو سړی مزدور دی کاروباری دی دیاړي مار دی هغه خمزدار غټه دیاړي اخلي بیګاله خوري ور سره نقد پیسې نشتا دام غریب دی دل ورکا دل زکات ورکا دل صدقه ورکا چې دا سبا د چا لاس لور نشي چې دا سبا د پښتون قوم او د مسلمان قوم او د پاکستان قوم خلاف استعمال نشي دا د سی آی ایجنټ جوړ نشي اے حکمرانا نن چې کم سړی ته په دهشتګردۍ کې گیر کی چیرې تا لنکی سره کار کولو او تعالی ز پانسی در کوم حکمران اول پانسی تعالی پکار دا اول د عدالت ته دا پښتنه وکي چې بچو دا کار دې کولو ولې ته د انګریزانو نه لګ درس والا افسوس ته چې مونږ تعالی د انګریزانو قصې بیانو ځکه چې د رسول الله ولا او د صحابه ولا خو دې ونه منلې د انګریزانو په ملک یو الګ دا اوسنه خبره ده په نت چلیږي دا سي خبره ده دا غوی په ملک یو الګ د یو تنور والا نه د روټه غلا وکړه مشهور خبره ده ډیرو باوري دي هغه ور باندې لاړو وی دیو د سړی عدالت ته پیش کو پولیس چیشه خبره سي چې کله هغه قاضی ته چیف جسټس ته او کچیشه د جج ته مخامخ شو بچي نو هغه د انګریزانو جج وو داغه تربیت سنت په سړی توپ شوه دی هغه ورته چې بچو د اغلا دی ولې کړي
هغه وی چې جی مور می بیمار او د لوګي مړې ده او چا په سوال نه راکول په زور می ته وتښتول چې کم سړی نه اغلا کړي وا کم د تنور والا او پاغیم جرمانه کې او چې څومره په عدالت کې خلکو ټول ته وي چې دومره پیسې سرکار نه ورته منزوري کې والکیم بری وته چې دا غل نه ده د مجبورین اغلا کړي دا حاکم وخت د ضرورت نه پوره کړي زما د پاکستان سرکار د غریبانو حاجتونه پوره کا ستا غریب بیا چې کم ده د بل چا علی کار نه جوړیږي د خپل قوم غریبانانو ته خپل حق ورسوا ستا سرمایدار کربونو سره لوبي کوي ستا د سرمایدار د پاکستان بینکونو نه علاوه د امریکای بینکونو ډک دي او غریب سړی د خپل بچو خېټه د پاره نهر د پاره ګرځي غلاګانی کوي نو ستا د قوم خلق به ولې د بل چا علی کار نه جوړیږي ستا په ملک چې څومره خیرات او زکات راځي هغه ټول په مدرسې او په مولا استعماليږي او مولا مدرسې نه داسې سړی نه فارغوي چې هغه مونږ ته دین بیان کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین چراغ اخیری خبره کوم پرون می درس کې کړي وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قران او دین چراغ دشمنان دوستان کړل کنه کړل دوستان د اوس د حضرت پمنځ کې مینا راغله کرا نغلا د سلونو کالو دشمنه په دوسته بدل شوي کنه شوي بدلی مسلمانان د مشرق او د مغرب ورونه شول کنه شول مولا صاحب ستا په تعلیم باندې تاسو مولیان ولی تر اوسه ورونه نشوي ستا د قران او د سنت په علم باندې تاسو اوسه پوری ورونه ولی نشوي معلومیږي چې د الله د رسول والا قران او سنت تاسو سره نشتا تاسو سره چرته د بل چا والا قران او سنت بدر سره تاسو به چرته د بل چا والا علمونه کوي د الله قران او د نبی فرمان چې چا ویلې دی هغه خود مشرق نه مغرب پورې رونه جوړیږي تاسو دیو بندیان بریلیان ورونه نکړې تر اوسه تاسو اهل حدیثو غیر مقلدین او مقلدین ورونه نکړي پنځپریان او وهابیان ورونه نکړي او تاسو مسلمانین او غیر مسلمانین ورونه نکړي دا څنګه قران او سنت ته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلق رونه کول دشمنه ختمولې او ته چې وای د یو بل دشمنی شروع کړي په ایمان او اداغه د رسول الله ولا قران او د رسول الله ولا حدیث دي دا منګومنو چې تا سره هغه در سره دي معلومیږي چې تا سره د بل چا تعلیم دی ته د بل چا تعلیم وای دا تا کې چې کم بغض دی دا تا کې چې کم حسد دی دا تا کې چې کم اختلاف دی معلومیږي چې د الله ولا قران تا نه دی رسیدلی معلومیږي چې د محمد رسول الله فرمان نه تلا ډیر لري کته الله او رسول منله تب داسې وي د الله او د رسول په زمانه کې خو یو سړی دی ځای کې ستاره روایت ته بهرحال زب پکې نور څه نه وایم خو سره به تعالی پیش کم په یوې خځلې خط ور کړو کفارو ته یو خبر لګلو علی رضی الله تعالی عنہ ته کسانی ولېګل اخذ غیر شوا او د هغه خځې د کمسینا یا د بډینا هغه شعر او تو خط نو هغه باندې هغه صحابي باندې بعض صحابه او ګمان وکړي چې دا خو منافق دی یا کافر دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی جدانی اضرب عنقه اے دا الله رسول ته ماته اجازه راکړه چې زیدا سر وهم دا خو منافق دی کافر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې دا کار د منافقت او د کفر د وجه نه دی کړی د څه مجبورې نه کړی هغه خو بدومره لوی کارونه وکړل د کفر نه به راستل چې دا کافر نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو خلاف کفار ته اطلاع ورکړي وا خط کې خود څه مجبورې نه کړي و چې زما بال بچلته دي رسول الله فرمایل چې دا کافر نه دی او ته سړی په دې کافروي چې تراویو نه ویلي دي چې د تراویو نوم نشته تراویو شته خو نوم یې نشته تا خلکو ته وی چې دی وی چې تراویو نشته ته په ایمان وای ته د رسول الله امتی کې دی شي قوم دې په دې خبره ځان کوي چې اخر کې یو اعلان کوم وړو کې غوني خپلو چې څومره زما فالوورز دي څومره زما عوام مسلمانان ورونه وي او په هر ځای کې چې وسی چې کم خلق د الله د کتاب او د محمد رسول الله د هغه حدیث منون کې دي چې کم حدیث د قران مطابق دي د رسول الله د شان مطابق کزما څومره فالوورز په هر ملک دي که په هر علاقه کې ز چاته د شر اعلان نکو
زلا څوک را غونډاوم نه، زلا چا پسې ټوپکې کوتکې نه راخلم، زه د چا خلاف لا اعلان نه کوم، خو زه د دې مخالفینو پی ډی ایم ته ګورم، زه د دې باطل پرستو دی پی ډی ایم ته ګورم، زه د دې باطل پرستو مولیانو چې دا کومه جیب ته لار تللی ده او په دې احتجاج شروع کړی دی، بعضې حق پرسته مولیان به انشاءالله په دې کې حصه نه اخلي، او چې په دې کې حصه اخلي دا به حق پرسته یي نه، دا به د جیب غلي. نو دوی تر اوسه پورې زما خلاف اعلانونه هم کړي، خلق هم راغونډ کړي، دمکې هم را کړي، ډزې هم کړي، ټوپکې هم راغستي، چې څه یې خوښه ده هغه یې کړي دي او کوي. ما په خیال کې سبا نه بل سبا د دوی بیا څه یوه غونډه ده، ورمړو نه بهر ملایان راځي او د ورمړو ملایان او د ورمړو کلی په غړ اړی. زه مهرباني کوم ټولو ورمړو ته مسلمانانو ته درخواست کوم چې کنځلې ما پسې شوي دي، کافر ما ته ویلي شوي دي، ګواښ ما پسې شوی دی، ما چا پسې نه دی کړی. زه خو یوه عامه مسله کوم، که د هر چا خلاف ځي صرف عامه مسله کوم، نوم په چا نه ږدم چې پلانی کافر دی او مرتد دی او راجمع شي په کور ورخیجو. زما خلاف بقاعده اعلان وشو چې په کور ورخیجو، بقاعده 788 دفعه جوړیږي وی چې که زه کله د جهاد اعلان وکم د دې سړي خلاف نو تاسو به 10,000 لښکر وي ما سره تیارېږئ، اورېدلی به مې او منځ کې 10,000 سپږ هم نه لري، 10,000 پیشوګان هم نه لري. خو زه یوه خبره ده، د ورمړو په اوږو باندې ټوپک خلق دي، مهرباني دي وکړي ورمړ زما کلی دی، زما قوم دی، زما عزیزان دي، ورمړ دی د جنگ میدان څوک نه جوړوي، ورمړو ته دي پردي مولیان خلق نه راغواړي. او دا بهر نه چې کم بریلیان بله ورځ راغلي د ورمړو قوم مشرانو ته او مولیانو ته درخواست کوم چې دا بیا رانشي، که د ورمړو خاورې ته بهر نه کم مولا راغی او د ورمړو په خاورې کې د شرارت جوړولو کوشش چې مونږ دي کړي معاف کړي مونږ، سږ کال بیا دی مولا صاحب د خولې نه غلطې خبرې ووت، شاته نور مولیانې دي چې د هغوی شنختي کارډون مطابق به زه بل ملک نه راغلی خلق او بل ځای نه راغلی خلق او بوګس شنختیانې جوړ کړي دي او دلته زمونږ په منځ کې فساد جوړوي. او دا بل ملک خبرې سره د مهاجرین د افغانستان نه خفه کېږي، مهاجرین د افغانستان زمونږ ورونه دي، ځان له خبره ده، هغه مهاجرین دي او موږ انصار یو، دا ځان له یو څو شر پسنده دي. نو لہذا د ورمړو کم مولا چې چا مخکې کړی دی او شر یې جوړ کړی دی، موږ هغه سوچه معاف کړی دی، اډو ورته موږ څه وایو، موږ نه د هغه خلاف اعلانونه کوو، نه جهادونه کوو، نه موږ په دې ملک کې دا جنګونه کوو. خو چې بهر نه کم مولایان راشي، چې بهر نه ورمړو ته کم مولا راشي او د په دې ځای کې د چا په وجره کې او د چا په جماعت کې اجلاس وکړي چې هر نمونه شر او فساد جوړ شو، هغه وجره او هغه جماعت به زمونږ ټارګېټ وي، بیا به خفه کېږي نه. بهر نه به مولا موږ کې ګوتې نه وهي، د خپلو ورمړو کسانو که څه کړي وي زما رونه دي ما معاف کړي دي، زمونږ خپل کور دی که ما پسې چا څه هم ویلي وي 100 ځله دي ویلي وي، هېڅ خبره نشته، زه ورپسې خبرې نه کوم. خو زمونږ په منځ کې دي پردي خلک خبرې نه کوي. او خبره مې دا کوله چې ټولې دنیا مسلمانان عوام او علما چې کم زما ملګري دي د قرآن او د سنت منونکي، د مولیانو او د شیخانو او د بزرګانو بندگان نه دي. کم خلک چې د مولا خبره مني چې مولا ورته وایي چوله پلان کې کافر شوی دی دی مني، هغه دي ګرځي مولا پس. کم خلک چې الله مني او رسول الله مني او پاک دین مني او زما ملګری دی او د قرآن ملګری دی، هغه دي ویښ اوسي، هغه دي او اعلان ته هغه د موقع ته بالکل ویښ اوسېږي چې کم په واټسپ کې ګروپونه دي، واټسپ ګروپ والا دی هم بیدار اوسېږي. کم چې پیج سره منسلک دي 100 لاکه خلک دي، هغه د پیج سره منسلک اوسېږي، اعلان ته دی غوږ ونیسي. کم چې ټلیفون نمبرو باندې موږ سره منسلک دي، هغه د هغې سره منسلک اوسېږي او موږ ته د غوږ ونیسي. که کله هم موږ په چا پوه شو چې د ملک فضا یې خرابوله، موږ په چا پوه شو چې طرفداریان یې کولې، موږ په چا پوه شو چې په ورمړو کې او په منګه کې وړې جمع جوړوي، نو بیا چې ما اعلان وکړ بیا به د سوات او د دیر د باجوړ د ملاکنډ د وزیرستان او د خیبر او د کرم ایجنسه
او د هنګو او د بنو او د ډیره اسماعیل خان او د پنجاب او د بلوچستان د هر ځای چې څومره ملګری دي بیا به ځان را رسوي کچره داسې وي چې کله خلق شر جوړوي کله خلق زور ازمي کله خلق د پاکستان د قانون رټ چیلنج کوي کله د اسلام قانون څوک چیلنج کوي کله څوک دا وایي چې اله موږ په دور زو کله څوک ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زور دشمن جوړوي ما د عائشه صدیقه دشمن جوړوي او په دروغه د پمارا تړي زده د جوب دشمن یم دی وایي چې نه دا د حدیثو دشمن دی نو داسې سړي له بس داسې درس خایم لکه د دوی مشر پیر سیف الرحمن ته مې خودلیو نو ان شاء الله چې ترڅو پورې سرکار پمنس کې خرول لوبوي طرفداري نه کوي او مشران پمنس کې خرول لوبوي او ورمړو والا خلق خپل مینس کې وړه جمع نه جوړي خپل کله منګ نه خرابو نو عمر غلی کې نه هیڅ خبره نشته چې ما پښې چا څه ویلي دي ما معاف کړي خو نور دې د سړي ځامن جوړ او کچره بیا سوا اعلان ته بیا وګ نیسه الله دې رحم وکړي زمنګ یو ملګری داغه خور سخت بیمار او زمنګ دلته یو ورور ده د هغن وسیدا او زمنګا د تاج محمد وړه لور ده د کاکا نوسه کیږي تقریبا وی بد څلورو کالو یا دینه هم کم زیات د هغه د زړه پریشان شوه دی او ډیره سخته په بد حال کې ده د دواړو د پاره دعا وکړه یا الله تعالی شفا ورکړه یا الله څه بیماری وي ته نه لری کا یا الله دا کورونه د غمجن ورځ نه وساته یا الله زمنګ چې څومره ملګری په هر ځای کې دي ته پروردگار عالم حافظ و ناصر شاه یا الله زمنګ د ورمړو د څومره ملګری چې دي زمنګ په منځ کې اتفاق او اتحاد ساته یا الله زمنګ په منځ کې چې څو قرانه شیطانې د بهر نه کوي ته هلاک او تباہ کا یا الله موږ د بهر د شرارتونو نه بچ کا یا الله زمنګ کله قوم د بدینه بچ کا یا الله زمنګ ملک د بدایو نه بچ کا زمنګ په ملک پاکستان کې امن راولا یا الله قانون د قران او د سنت راولا یا الله زمنګ علاقه او د ملک د هر قسم بدامنه نه وساته یا الله چرته هم چې حق پرسته علما دي د قران او د سنت د پاره کوشان دي په قران او سنت په نورو علماء په مکاتب خيجوي او قران او سنت باندې څه شي نه خيجوي یا الله دغه خلکو ملګری شه یا الله د دوی امدادو کا چې څوک باطل پرست دي ربته تباہ او برباد کا یا الله کم مجاهدین اهل اسلام چې د الله د دین د نفاذ د پاره کوشان دي رب العالمین ته مدد وکا رب چې کم تبلیغیان د الہی کلمت الله د پاره کوشان دي ته امداد وکا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه